د فعل ماضی ثلاثي مجرد درې وزنونه وي، یو فعلا، یو فعلا، یو فعولا. بیا د فعلانه د مضارع درې بوبینه روتل، یو یفعلو، یو یفعلو، یو یفعلو. بیا د ماضی د دوام بوب فاعلانه د مضارع دوا بوبینه روتل چې هغه و یو د یفعلو په وزن باندې و یو د یفعلو په وزن باندې. دا دوا بوبینه د مضارع ځنه روتل. د ماضی د دوام وزن نه چې فاعله و د ماضی د دریم وزن نه لکه چې فاعله چې ماضی مضموم الغین و هغه نه صرف یو وزن رغلو یفعلو. بیا دغه د مضارع شپږ سره وزنینه چې د خپل متعلقه د ماضی وزن سره ګډ کې به دغه نه شپږ بوبینه رغلل د ثلاثي مجرد شپږ بوبینه شل چې هغه میشتو سه مختصرا ویای نصرا ینصرو، ضربا یضربو، فتحا یفتحو، سمعا یسمعو، حسبا یحسبو و کرما یکرمو. نن نو سبق چی دا؟ اولا بیان سیغ افعال و اسماء مشتقات کرده می شود. اول بیان سیغ، بیان مضاف تا سیغ طرف تا، سیغ مضاف تا افعال طرف تا. اولا بیان د صیغه د افعال و د اسماء مشتقات. اسماء جمع د اسم دو، مشتقات جمع د مشتق دو. کرده می شود کوشی کیا جاتا ہے. اول بیان د صیغه د افعال و د صیغه د اسم مشتق کوشی. بعد از این ورسته د دینا تفصیل ابواب نموده خواهد شد. ورسته د دینا و تفصیل د بوبه ظاهر وشي. اسم ماضی را 13 صیغه آید. ماضی لرا 14 صیغه ارسی 13 و میشتو سے په ارشاد الصرف شه سویرلا صیغه ویلیه دی و علم صرف اولین شه چې کله گردانینا کولیه به د ماضی سویرلا صیغه و پنیرا کې تو بشه د ماضی سویرلا صیغه دی و علم صیغه چونکه دا مختصر لیکلی دو اختصار نه چار وخص دو نو د دوی صیغه په مخاطب شه، د مخاطب په مذکر تسنیه شه و د مخاطب په مؤنث تسنیه شه. د دوی صیغه سره یو شای دی په ماضی شه، به ځکه د دوی صیغه په یوې حساب کړی دی. بیا یو تعداد کم شه 14 له گردان ته وژون سی اثبات فعل ماضی معروف. اثبات یعنی مثبت گردان چې منفی نه وي. اثبات د فعل ماضی معروف. فاعلا د ماضی درې سره وزنینه یې په یو گردان شه د تشالی دي. فاعلا، فعلا، فعولا. فعولا گردان یو ځله تشریح کا. فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. میشتو سه صیغه سویر لسویای په تکرار شه چې غلطی بیان نه کیږي کنه. او د علم صیغه ولا دا نقطه په ذهن شه لري چې د علم صیغه مصنف د گردن یو صیغه کامل لري د ماضی شا اس یې دغه گردن نه سرته دغه دیارله صیغه نه ورسته لیکلي بحرکات ثلاثه غین، بحرکات درې سره د غین یعنی غین کلمه باندې درې سره حرکات دا وته په نظر شه سوته طالبہ. غین کلمه باندې پهلا گردان د زما سره وکي، به بیا د غین کلمه د کسره سره به گردان وکي، او بیا د غین کلمه گردان د فتحه سره وکي. میرستو سه د فتحه سره وکو گردان. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلته، شا ایس بیا د دریم حرکات دا اخری
فاعلا مې وکړو کنه مې وکړو شا فاعلا د غاین په کسره سره فاعلا فاعلو فاعلات فاعلتا فاعلنا فاعلتما فاعلتم فاعلته فاعلتما فاعلتن فاعلتو فاعلنا شا اس د دول گردان چې په متن شه تو سی ویایي به د مؤنث ولا تثنیه اپشه محذوفه غنیه د مؤنث ولا تثنیه په مخاطب صيغه شه ابه تو سے محذوفه غنیه اس یہ تفصیل تقاید در گردان سه صیغه اولا برای مذکر غایب است دری اولینی صیغه د پورا د مذکر غایب دی اول واحد دوم د تثنیه مذکر سوم جمع دا صیغه دو د جمع ولا فاعلو 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 بعد ازان ورسته د دغه نه سه صیغه مؤنث غایب است دری صیغه د مؤنث غایب دی بہمون وازغہ ہمون اسی طریقہ پر وازغہ منا طریقہ پدغا طریقہ سے پہلا واحد بیا تثنیہ بیا جمع بعد ازان سه صیغه مذکر حاضر است ورسته د اغنا درې صیغه د مذکر حاضر دی لیکن تثنیه د مذکر حاضر چې دو برای مؤنث حاضر نی زاید د پورا د مؤنث حاضریه ارسی زکایه یوا لیکلیه دو په مذکر شه لیکلیه دو مؤنث شندو لیکلیه بعد ازان دو صیغه مؤنث حاضر است اغنا بعد دوی صیغه د مؤنث حاضر دی دوی صیغه د مؤنث حاضر دی ویله چې ایوای واحد دو او دوامه د جمع دو هغه د تثنیه ولا خو ذکر نه کړل کنه بعد ازان ورسته دغه نه دو صیغه متکلم است دوی صیغه د متکلم دی اول برای واحد مذکر و مؤنث متکلم ول پلا صیغه د پورا د واحد مذکر و د واحد مؤنث هر یو د پورا و دوم برای تثنیه مذکر و مؤنث د مذکر مؤنث د تثنیه د پرادو د دوامه صيغه د متکلم و د جمع مذکر و مؤنث د پر یادو بس